د خوست ملکي هوایي ډګر د لومړي ځل لپاره د کم ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې په پرواز سره رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خوست ولایت والي حلیم پیدایي زیاتوي دا لومړی ځل دی چې د 1340 کال راهیسې تر اوسه پورې په خوست ولایت کې یوه رسمي الوتنه ترسره کیږي. هغه وایي د همغه وخت د والي نایب الحکومه فیض محمد په وخت کې په 1340 کال کې یوې نظامي الوتکې له خوست څخه کابل ته پرواز کړی و. خو خوشبختانه په 1398 کال کې دا لومړی ځل دی چې د خوست ملکي نړیوال هوایي ډګر په رسمي توګه په فعالیت پیل کوي. خوست والي حلیم پیدایي په خبرو کې وویل دا د خوستوالو لپاره د خوب لیدل دي. دا ډیر د ویاړ ډک ځای دی چې خوست د یو نړیوال هوایي ډګر څښتن کیږي. له بل پلوه د خوست اکثره ځوانانو او مدني فعالانو بیا د والي دغه کار په سختو ټکو سره غندلی دی. دوی وایي والي خپل نمایشات ترسره کوي. د هوایي ډګر کارونه نیمایي هم نه دي تکمیل شوي او کوم کارونه چې تکمیل شوي دي هیڅ اساسي نه دي ترسره شوي. د حیرانتیا خبره خو دلته ده چې په هوایي ډګر کې دننه د خلکو کورونه موجود دي. یوازې ترې جالۍ راتاوه شوې ده او تر اوسه پورې خلک له کورونو هم نه دي ایستل شوي. او بله دا چې هوایي ډګر ټول د بوټو او ازغیو څخه ډک دی او تېره ورځ پکې بوټي او ازغي راټول او وسول شول. نن پکې تیاره کینول کیږي. دا کوم ډول خبره ده؟ دا کوم ډول نړیوال هوایي ډګر دی؟ د خوست اکثره مدني فعالان ټول دې کار ته سخت په غوسه دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د خوست ملکي نړیوال هوایي ډګر د خلاصېدو او افتتاح کېدو خبرې ګرمې شوې وې. یوازې یوه طیاره پکې کینول شوې هم وه او نمایشي بڼه یې درلودله. خو سږ کال بیا هم په همغه شپو او ورځو کې همغه ډول افتتاح ترسره کیږي چې دا یقینا د ولس سره ستره جفا ده.